په کارډیوواسکولر ډیزیز باندې زموږ خبرې روانې وي. کارډیوواسکولر ډیزیز، کارډیوواسکولر، ما درته په دې کې پرون ویلي چې کارډیو هارټ ته وایي او ویسکولر ویسلز ته وایي. نو کارډیوواسکولر ډیس آرډرز کې موږ څه کوو؟ په دې کې موږ هغه ډیس آرډر ګورو کوم چې په ګریټ ویسلز اینډ په هارټ کې موجود وي. موسټلی موږ په دې کې د زړه خواته چې کوم ګریټ ویسلز دي په ویسلز کې هغه ګورو. نن به موږ د کارډیوواسکولر ډیس آرډر کې د بلو بیبي یا د ساینوسس خبره کوو. بلو بیبي، بلو خو پیژنئ که نه، بلو شین ته وایي که نه، بلو بیبي، یا د دې بل نوم چې کومه دی سایانوسس ورته وایو. سایانوسس. کله کله به تاسو لیدلي ماشومان چې کله جاړي شنه کېږي په ژړا کې، لیدلي م دي ماشومان شنه کېدل. د هغې شاته یو لاجیک دا دی چې زمونږ څه د هغو په زړه کې سورې. اوس به درته کلیر شي چې دا څه سټوري. دا بلو بیبي یا ساینوسس چې کومه دی دا زمونږ څه فیزیولوجیکل کنډیشنز دي. دا څه فیزیولوجیکل کنډیشن دي. اوس په دې کې شاته لاجیک څه فیزیولوجیکل کنډیشن دي. که تاسو کله ماشومان وګورئ او ماشومان د مور په خېټه کې چېرته د مور په خېټه کې لا پیدا شوی نه وي، نو د ده لنګس چې کوم دي لنګس دا کار نه کوي. د ماشوم لنګس د مور په خېټه کې کار نه کوي. فار ایگزامپل دا یو ماشوم دی، د ماشوم پوزیشن چې کومه دی په دې پوزیشن باندې نه وي، خو دا زه داسې جوړوم. دا که تاسو د دې دغه وګورئ لنګز به درته زه جوړ کړم. لنګز دا د دې یو لنګز دی او دا د دې بل لنګز، نو دا کلوز دی. دا کولیپس، دا کار نه کوي. دا چې کار نه کوي نو دلته د دې مور پلیسینټا جسټ ایکسپلینیټري پرپس لپاره به زه جوړ کړم او د دې نه رګونه راغلي او د دې ماشوم چې کوم نوم یې په دې دی کې دا د امبلایکل کارډ په ذریعه باندې دلته په دې کې امبلایکل آرټري اینډ امبلایکل وین د مور نه راغلي، د مور د بلډ نه. د مور هغه سټرکچر چې د هغې نه ماشوم ته نیوټریشن او اکسیجنیټډ بلډ راځي، دې سټرکچر ته موږ پلیسینټا وایو. پلیسینټا. په دې غواګانو په دې دغه کې به هم تاسو لیدلي، په ځناورو کې پیروان خو نوم اورېدلی، پیروان که نه، کله چې غوا لنګه شي د هغې نه بعد به یې پیروان هم اچوي. دا پلیسینټا هغه شی دی. د دې کار دا دی چې دا دې ماشوم ته کوم خوراک پکاري، کوم ضروري شیان پکاري، نو هغه شیان د دې نه پاس کېږي په بلډ کې او د بلډ په ذریعه باندې دلته راځي. ما تا ته ویلي چې زمونږ څه په باډي کې چې څومره آرټریز دي هغه زمونږ څه اکسیجنیټډ بلډ، خو دوه مې درته ویلي ایکسپشنل کیسز، یو څه امبلایکل آرټري، یو زمونږ څه. نو دلته چې دا کوم آرټري دی دا، نو دا ما په بلو باندې جوړ کړو. دا څه کوي؟ دا زمونږ څه ډي اکسیجنیټډ بلډ چې کومه دی، ډي اکسیجنیټډ بلډ آرټري، دا د مور د پلیسینټا ته د ماشوم نه راوړي ډي اکسیجنیټډ بلډ. او دلته چې کوم زمونږ څه اکسیجنیټډ بلډ دی د دې مور نه دلته، نو دا امبلایکل وین وړي. امبلایکل وین تاسو ویلی شئ چې دلته وین اکسیجنیټډ بلډ وړي او آرټري څه وړي؟ ډي اکسیجنیټډ. اوس د دې ماشوم دا سټرکچر درته دلته جوړوم چې په دې کې دا کله دلته لاړ شي نو څه کېږي. په دې باندې به بیا ما په یو لیکچر ریکارډ کړی م دی، خو بیا به م پرې دغه وکړو. دا زمونږ څه فار ایګزامپل دغه دی ماشوم به جوړ کړم. ماشوم، دا ماشوم اوس پیدا شو، پیدا کوي نه رښتې لا د مور په خېټه کې په دې کې ګورو چې څه کېږي. چې پیدا شو بیا خو د دغې خبرې ضرورت پاتې نه شو، هغه به بیا په دغه بیمارۍ کې پیدا کوو چې بیماري ورته لګوو. دا جسټ د دې ماشومې ډایګرام ما غټ کو دلته، دا په دې سټایل کې نه، خو دا صرف د ایکسپلینیټري پرپس دپاره. نو اوس د دې مور د پلیسینټا چې کومه ده، دا پلیسینټا به زه ورته دلته جوړه کړم. فار ایګزامپل دا پلیسینټا ده او د دې مور نه دا دغه چې کومه دی دا په دې امبلایکل کارډ راغلی او دې ته انټر شوی دی. صحیح ده. دا څه راوړي؟ بلډ راوړي. د دې ځای نه دا بلډ ځي او د دې لیور ته ځي. د دې ماشومې لیور ته ځي. چېرته لاړې؟ لیور ته لاړې. د لیور نه بعد بیا دا چېرته ځي؟ دا د انفیریر وینا کیوا په ذریعه باندې هارټ ته راځي. اوس به ورته زه هارټ جوړ کړم. دا زمونږ هارټ دی، دا د رایټ ایټریم ته رالی، رایټ ایټریم ته. دا ورته لږ زوم کړه او دلته زمونږ
لیفټ ایټریم او لیفټ وینټریکل دی. جست د ایکسپلینیټري پرپس دپاره درته ما دا ډایګرام داسې جوړ کوم. اوس دا هارټ زه رالم او دا درته په دې کې جوړوم چې په دې کې دا سیسټم څنګه دی. نو دا به د هارټ روالم، دا هارټ دی، دا په دې کې سیپټم ما تاسو ته جوړ کړي وو. دا دلته د دې ځینه د دې سوپیریور وینا کیوا په ذریعه باندې د سوپیریور وینا کیوا په ذریعه باندې بلډ راشي، اکسیجنیټډ بلډ. څه شی راشي؟ اکسیجنیټډ بلډ. د کوم ځای نه رالی؟ د مور د بوډي نه. چېرته راله؟ رایټ ایټریم ته. رایټ ایټریم چېرته دی؟ د دې ماشوم په دې زړه کې رایټ ایټریم ته رالی، ځکه چې دې ته اکسیجنیټډ بلډ د دې د لنګز نه نه راځي، دا ساه نشي اخیستلی، دا بندې دي، دلته رالی. اوس د دې نه ما تاسو ته که یاد وي ما درته د دې نه پلمونري ټرنک ایستلی و، د دې نه ایوارټا، د هغې بحث به وروسته کوو. خو دلته وګورئ په دې ځای کې یو سوری، په دې کې اول فورامین پرایممي، بیا زموږ څه سیکنډمي او بیا فورامین اویل جوړ شي. ښه، دا فورامین اویل درته زه دلته په دې ریډ باندې جوړوم. دا فورامین اویل دی. د دې فورامین اویل کار دا دی چې دا نور کم کنیکشن چې دي که کم لنګس ته تللي دي هغه بند دي، نو د دې د وجې نه دا کم بلډ چې اکسیجنیټډ بلډ دلته رالی د مور د پلیسنټا نه، نو د دې فورامین اویل په ذریعه باندې د لیفټ ایټریم ته راشي. دې سوري ته به زه نوم ولیکم. ښه، دې ته به زه ولیکم فورامین اویل. فورامین اویل دا نارملي 9 میاشتې دا سیسټم داسې ښه. اکسیجنیټډ بلډ د چېرته نه راځي؟ دلته ګوره، دغه پرېږده. اکسیجنیټډ بلډ د مور د خېټې نه راځي، د پلیسنټا نه راځي. په کوم ځای راځي؟ امبلایکل آرټري او وین ورسره کنیکټ دي، د هغې په ذریعه. چېرته راځي؟ رایټ سایډ اف د بیبي هارټ ته. د رایټ سایډ نه لیفټ سایډ ایټریم ته په څه په ذریعه باندې؟ په دې کې سوری دی او هغې نوم څه دی؟ فورامین اویل. اوس دا خو زموږ څه نارمل دا سیسټم شو. ماشوم پیدا شي، ماشوم چې څنګه پیدا شي افټر برت دا بند شي، دا کلوزډ شي. 24 غنټو کې، 2 ورځو کې، 3 کې، په 4 کې دا بند شي. ډیپینډ کوي چې سوری څومره دی، دا بند شي. کله کله داسې کار وشي، کله کله چې دا بند نشي. دا څه شي؟ بند نشي، دا کولاو پاتې شي. کله چې دا سوری کولاو پاتې شي، پرون تاسو په ډیزیزز کې ویلي وو دې ته موږ پیټنټ فورامین ویل وو، PFO. پیټنټ کولاو ته وایي. ښه، دې ته به زه ولیکم پیټنټ، PATENT. پیټنټ کولاو ته وایي، پیټنټ فورامین ویل. په څومره ټایم کې ما تاسو ته وویل دا بندېږي؟ په 24 غنټو کې، که نه 2-3 ورځې، 4 کې بند شي. کله که سیوای خیر لږ ټایم دی والي، کله چې دا سیوای او غټي نو بیا موږ د دې لپاره سرجري کوو. ښه، خو اوس وګورئ په بلو بیبي یا ساینوسس کې څه کاري؟ نارملي چې کله دا زمونږ سره دا سوری وي نو زمونږ سره اکسیجنیټډ بلډ به دلته راتلو، د مور د خېټې نه، د مور د خېټې نه به څه راتلو؟ اکسیجنیټډ بلډ به راتلو او هغه به د دې ځای نه دلته تلو او بیا به زمونږ سره هلته په ایورټا کې مکس کېدو، اکسیجنیټډ او ډي اکسیجنیټډ. اوس سیسټم څنګه وشي؟ اوس دلته زه په دې کې د دې خپل سیسټم فعالومه. دا فار ایگزامپل د دې لنګز دي، دا لنګز کولاو شي. اولنۍ برید سره د دې لنګ کولاویږي. ښه، ماشوم چې کله پیدا شي نو ټولو نه اول دا جاړي، دا د دې د وجې جاړي چې د دې دا لنګز کولاویږي نو دا ډېر زیات درد کوي. د دې د هارټ به زه لږ په دې کوز ځای کې جوړ کړم د دې دپاره چې تاسو ته لږ کلیر ښکاري. ښه، په خېټه کې نه وي، داسې نه چې بیا تاسو ووایئ چې دا خو تا په خېټه کې جوړ کړی دی. دا په خېټه کې نه وي، دلته دا په دې ځای کې. ښه، په دې ځای کې دی. دلته وګورئ. اوس دا د دې 4 خانې ما سمپل ډایګرام تاسو ته جوړ کړو. اوس تاسو ته پته ده چې دې له سوپیریور وینا کې راغلې ده او دې له انفیریور وینا کې راغلې ده. اوس دې رایټ ایټریم ته کم بلډ راځي؟ دا ورته انفیریور وینا کې راغلی او دا ورته سوپیریور وینا کې راغلی. او په دې کې دا سوری نه دی بند شوی، دا سوری دلته اوپن دی او دې له اکسیجنیټډ بلډ راځي. دې له څه راځي؟ لیفټ ایټریم له اکسیجنیټډ بلډ. اوس د کوم ځای نه راځي؟ دا د دې لنګز نه راځي. اوس قصه پوه شوئ چې کله اوس دلته ډي اکسیجنیټډ بلډ راځي نو په نارمل کنډیشنز کې دا بلډ دلته نه ځي، ځکه چې د دې وال دلته کولاو دی، دا دلته راځي، دا دې ته راځي او بیا دا لنګس ته ځي، د دې په ذریعه باندې لنګس ته ځي، د پلمونري ټرنک په ذریعه باندې، رایټ او لیفټ پلمونري آرټري په ذریعه، او بیا دلته راځي. نارمل داسې. خو اوس کله کله داسې کار وشي چې فار ایگزامپل دا زمونږ سره دا هارټ دی، دا هارټ دی، په دې سایډ نه دلته پریشر سیوا دی، دلته پریشر نارمل په لیفټ سایډ کې سیوا دی او په لیفټ وینټریکل، په لیفټ ایټریم او لیفټ دغه کې، او دلته کم دی. نو که دلته اکسیجنیټډ بلډ راځي څه مسله نه کوي،
اکسیجنیټډ بلډ راځي څه مسله نه کوي. خو کله کله داسې کار وشي چې کله دا بیبي څه شي دا بیبي جاړي دا زور کوي دا څه کوي جاړي زور کوي نو دلته پریشر سیوا شي دلته چې کله پریشر سیوا شي نو دا ډي اکسیجنیټډ بلډ بیرته دلته دی لیفټ ایټریم ته دی او د لیفټ ایټریم نه به چېرته راځي لیفټ وینټریکل ته او د لیفټ وینټریکل نه څه شی بیا وتی دی ایوارټا ته وتی ده او ایوارټا کم ځایونو ته دا وړي ډفرنٹ پارټس اف د باډي ته دا اوس کاربن ډای اکساید کنټیننګ بلډ کم چې دلته زمونږ سره دلته راتلو دا یا ډي اکسیجنیټډ بلډ ډفرنٹ پارټس ته زمونږ سره څه کړي ټرانسفر کړي. نو د دې د وجې نه څه وشي د دې د وجې نه به تاسو ته د ده غوږونه کو تاسو چک کوئ نو دې ته بلډ سپلای کم شي کاربن ډای اکساید کنټیننګ هیموګلوبین ورشي کارباکسي هیموګلوبین ورشي. که تاسو د دوی شونډې چک کوئ نو شونډې به د دې وشني شونډې به یې څه شنې شي غوږونه به یې شنه شي سکن چې کومه دی سکن دا به شین شي په شین رنګ هم درته جوړوم دا به څه شي شنه شي. ولې دا شینوالی پکې د څه وجې نه رالی دا چې کله د ماشوم زور کاوه د جړا په ټیم کې یا د یو بلې اکټیویټي په ټیم کې چې هغه د زور کاوه نو د دې زور د وجې نه کاربن ډای اکساید کنټیننګ بلډ لیفټ ایټریم ته او بیا لیفټ وینټریکل ته لاړه بیا د ایوارټا په ذریعه باندې لاړه دې کنډیشن ته چې په دې کې د سکن د چې کوم غوږونه دي یا د کمې شونډې دي لپس یا د چې نور کوم پارټس اف د باډي دي هغه څه شي هغه بلو شي هغه څه شي شنه شي بلو شي. د دې د وجې نه دې ته موږ څه وو بلو بیبي ورته وو او یا ورته موږ څه وو ساینوسس دې کنډیشن ته ساینوسس وو. دا ساینوسس به موږ ګورو که دا به د سنټرل پارټ کې په سنټرل پارټ کې دې ته موږ سنټرل ساینوسس وو او که دا چېرته په دې ګوتو سرونو ته یا په دې نوکانو کې یا په پریپري سایډ کې نو دې ته موږ پریپرل ساینوسس وو. نو دا ساینوسس څه شی دی دا ساینوسس جست تا ته ښیي چې په باډۍ کې اوس د کاربن ډای اکساید مقدار سیوا دی او دا کاربن ډای اکساید چې کوم دی اوس د هیموګلوبین سره په فارم کې دی په کمباین فارم کې دی. نارملی زمونږ سره د هیموګلوبین سره چې کوم دی دا اکسیجن تاسو ته پته یو هیموګلوبین څلور اکسیجن مالیکول چې کوم دی کمباین بایند کولی شي. نو د دې د وجې نه د دې هیموګلوبین چې کومه دی په دې کې زمونږ سره د دې کلر څه د دې کلر زمونږ سره د دې آر بي سي کلر زمونږ سره ریډي خو که چېرته د دې اکسیجن په ځای باندې و زمونږ سره کارباکسي هیموګلوبین شي کاربن ډای اکساید ورسره اټیچ شي نو کاربن ډای اکساید د وجې نه ور دې کلر څه شي بلو شي. اوس دا بلو کاربن ډای اکساید کنټیننګ بلډ یا کاربن ډای اکساید کنټیننګ هیموګلوبین چې کوم ځای ته هم لاړ شي نو هغه ځای به د دې د وجې نه شین کېږي او دې ته څه وایي بلو بیبي ورته وایي یا ورته ساینوسس وایي. د داسې ماشومانو دپاره دا به اکثر تاسو لیدلی وایي ماشوم شین شو سای ونښلي دا نو دا ماشوم چې کله یو خو دا خفه کول نه په کار صحیح ده پینټ نه غواړي څه نه غواړي یو خو چې د شپې په 2 بجې او په 3 بجې حنان په شان وایي چې مال ملایي نو بس بیا به په ستن باندې بیا یې دغه کې ستن به ولوي باقي چې کومه دی دا به نه خفه کوئ او د ده به دومره زیات دا اکټیویټي نه راکوئ چې د دې د وجې نه دا پریشر دومره سیوا شي چې دا د دغه ته لاړ شي نو دا ډېر ښه دغه دی. باقي دا دغه کېږي ښه دا په خپله باندې دغه کېږي مونږ ورته ویټ کوو ایون مونږ دې ته تقریبا د 7 ایئرز پورې ویټ کوو د دې مونږ ایکو کارډیوګرافي وکړو په ایکو کې د دې پته لګي سټرکچرل چې څومره هم ډیفیکټ دي نو دا مونږ ته په ایکو کې پته لګي نو مونږ د دې ایکو وکړو او که دې چېرته زمونږ سره سمال دا زمونږ سره پیټنټ فورامین ویلي نو په خپله سپونټینیسلی او که نه لږ ټایم والي که نه 7 ایئر نه بعد بیا مونږ دوی ته څه کوو سرجري کوو خو کنډیشن باندې ډیپینډ کوي که چېرته ډېر زیات سویر نو بیا ورته ارلی امپاسبل دی چې وشي صحیح ده. نو دا زموږ سره څه